السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو الفبې 12 لوست ته ښه راغلاست. د 12 لوست له پیل څخه د مخه دا ووایاست چې په 11 لوست کې مو څو توري لوستلي وه او د هغو تورو نومونه هم یاد کړئ. په 11 لوست کې مو 2 توري کاپ او ګاپ لوستلي وه. په 12 لوست کې د پښتو الفبې 2 نور توري لام او میم درښیو. لام د پښتو الفبې 15 توری دی. لام لام لام. اوس د لام د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لوړې خوا څخه کښته سیده قلم کش کړئ. اوس یې چپه طرف ته په ګول شکل وګرځوئ. د لام د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د لام غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ل ل ل. میم. میم د پښتو الفبې 14 توری دی. میم میم میم. اوس د میم د لیکلو طریقې ته ښه وګورئ. قلم په راسته لاس کې ونیسئ، له لاندې لوړې خوا ته ګول شکل ولیکئ. اوس قلم له لوړ طرف څخه لاندې ته کش کړئ. د میم د لیکلو طریقې ته یو وار بیا وګورئ. اوس نو د میم غږ زما سره یو ځای تکرار کړئ. ما ما ما. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د 12 درس دا 2 توري لام او میم تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره یو ځای تکرار کړئ او ویې لیکئ. تر را روان 14 لوست پورې تاسې ښې شیبې او ښه وختونه ولرئ. په مخه مو ښه.